له څرمنې جوړې چارصدوالې څپلۍ چې ګڼ مینوال لري. پښتانه یې بیا د خپل مشرانو ورپاتې میراث بولي او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. په کونړ کې د څپلیو د یوې فابریکې مسؤل وایي ګڼ خلک له څرمنې جوړې څپلۍ خوښوي او د جوړېدو وړاندیزونه ورته کیږي. لاس باندې جوړو او داسې ده چې پایدار دی، وخت هم ډېر کوي او ډیزاینونه هم ښه دي، ښه ډیزاینونه پکې جوړو مونږ. او بله دا چې د تحفې یا د ډالۍ په شکل باندې چې دی خلک ډېرو ملکونو ته وړي. دا اوس د فابریکې مسؤل وایي چې کار یې په خیبر پښتونخوا کې زده کړی دی، خو اوس په اسداباد ښار کې د څپلیو لویه کارخونه لري چې 100 تنه هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. هغه وایي که اسانتیاوې ورته برابرې او د هیواد په کچه ورته ښه بازار موندنه وشي، لسګونه نورو هیوادوالو ته هم د کار زمینه برابرولی شي. دا کوم چې سرحدي ولایتونه دي په ټولو کې چې دی دا څپلۍ چې دی ډېرې چلېږي او ډېرې استعمالېږي، خو چې موږ چې دی دلته خپل چې زموږ څومره مشتریان دي د کونړ نه دی ورته یې موږ شور کولی، د دې نه اخوا یې موږ نور خلکو ته نه شو شو یې ورکولی، خو چې موږ ته چې دی د خام موادو زمینه برابره شي او دغسې د شاګردانو زمینه موږ ته برابره شي، د برق زمینه موږ ته برابره شي، نو موږ بیا چې دی په دې خپل ولایت کې چې دا کوم دکانداران دي دیو ته هم شور کولی او په دې خپل ملک کې چې څومره ولایتونه دي د ټولو ولایتونو ته چې دی موږ دا څپلۍ شور کولی. بل لوري ته د څپلیو اخیستونکي وایي له څرمنې جوړې څپلۍ د کیفیت له پلوه ښې او عمر یې ډېر دی او هر چاته د ذوق مطابق څپلۍ جوړیږي، نو ځکه یې موږ خوښوو او استفاده ترې کوو. دی یو رواج دی، موږ پښتانه ټول همدا خوښوي، زموږ ته د پلار نیکونه همدا راپاتې دی. هر پښتون ته پکار ده چې همدا چپړې جوړې کړي، ځکه د هېواد اقتصاد ورسره هم جوړیږي. دا ښې څپلۍ دي، دا زموږ د پښتنو خوښیږي او دا خارجي هېوادونه هم ښې دي. دلته 1.5 کال 2 کاله کار کوي چې راشي 2 میاشتې کار ایله کوي او ارزان هم دی او ښایسته څپلۍ. چارصدوالې څپلۍ چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې پښتون قوم د خوښې وړ څپلۍ دي، پښتانه یې کاروي او د کلتوري ارزښت په سترګه ورته ګوري.